په لغمان ولایت کې د نیالګیو او کرنیزو توکو 15 ورځنی نندارتون نن رسما د دې ولایت د والي له لوري پرانیستل شو. د لغمان والي وایي د دې ولایت د لا سمسورتیا او له وطني تولیداتو سره د مینې له کبله د ولسونو پر مخ د نیالګیو او وطني محصولاتو نندارتون پرانیست. نن د شنبې په ورځ د لغمان والي ښاغلي محمد آصف ننګ، د مرستیال والي الحاج شهزاده مظلومیار، امنیه قمندان پاسوال نبی جان ملاخیل، د لومړۍ پلې لواء قمندان بریج جنرال محمد یوسف نیازی، د ملي امنیت رئیس بریج جنرال محمد حسن شهیزوی، د دفتر رئیس فرید احمد مارزک، د ولایتي شورا رئیس عتیق الله عبدالرحیمزي، د دې شورا غړو، د بیلابیلو ادارو مسؤلینو، مدني فعالانو، ژورنالستانو، قومي مخورو، ښځو او ځوانانو لوري د نهال شانۍ او سرسبزۍ او دغه راز د وطني تولیداتو 15 ورځنی نندارتون رسما پرانیستل شو. په مجموع کې د شنو نباتاتو، نیالګي او ونې او ځنګلونو اهمیت هم اقتصادي، هم فرهنګي، هم اجتماعي ارزښتونه لري چې د هغه جملې څخه داسې ویلی شو چې د انسان ژوند مستقیما د ونې سره متعلق ده. یعنې که ونه اکسیجن تولیدوي، پاکه هوا تولیدوي او انسان تنفسي، یعنی هر هکتار ځنګل 15 ټنه کاربن دای اکساید مضره غازونه جذبوي او 2.5 ټنه تازه هوا طبیعت ته ورکوي. یعنی خپل شنو نباتات د ځمکې د کورې تنفسي دستګاه ده. تنفس چې قطع شي په اصطلاح ژوند قطع کیږي. همدا راز د تودوخې د درجه د ساتلو په خاطر باندې هم د یخني د ډیر یخني شدت کې د ډیر ګرموالي مخنیوي کوي. همدا راز د شدید سیلابونو، مدهش طوفانونو څخه مخنیوي کوي. ټول هیوادوال باید په دې مشترک کمپاین کې برخه واخلي. هر کور، هر انسان یو د ځان لپاره، یو د هیواد لپاره باید شنه نیالګي کینی تر څو زموږ هیواد سمسور او د راتلونکي ناورین څخه مخنیوی شوی وي. په یادو مراسمو کې د لغمان والي ښاغلي محمد آصف ننګ ویل د دې ولایت د لا سمسورتیا په موخه د سرسبزۍ جشن او ځینو خوراکي توکو 15 ورځنی نندارتون پرانیست. نوموړي ویل له یاد جشن څخه موخه دا ده چې ولسونه دې ته وهڅېږي تر څو په خپلو سیمو کې د لغمان د لا سمسورتیا په موخه نیالګي کینوي. هغه ویل د رسول الله صلی الله علیه وسلم امر دی چې تاسو به ګټورې ونې له منځه نه وړئ بلکې ونې وکرئ تر څو مو سیمه سرسبزه شي. زمونږ خاوره، زمونږ کور، زمونږ وطن دا موږ ته له ډېرو معناو او له ډېرو پلوونو لحاظه ارزښت لري. د لغمان لپاره یو سنت موږ ږدو په نوم د جشن د سرسبزۍ، د محیط زیست ساتنه، د چاپیریال ساتنه، سرسبزول او شین لغمان د شین لغمان په معنا باندې سرسبزه کول. دا زموږ دوم پیام ده. دغه جشن به هر کال تجلیلیږي. په دغسې مناسبت او تر دې نه په شانداره حالت کې په دې کې موږ هغه سنت چې د انبیاو ده هغه احیا کوو. هغه څه شی ده چې د وطن سرسبزه کول او مناخ او محیط ساتل دا یو واجبي امر ده. د ثواب ترڅنګ د محیط ساتنه دا واجبي ده، یعنی دا امر د دین. او پیغمبر صلی الله علیه وسلم تر ټولو ډیر تاکید په دې کړی چې ونې وکرئ، سرسبزي وکئ او سرسبزي له منځه یونسئ. پیغمبر صلی الله علیه وسلم خپلو سرتیرو ته، خپل جیش ته، خپلو مجاهدینو ته، فداکارانو ته چې کله یې لیږل څو نصیحت یې ورته کړي دي. په صحیح البخاري کې په الباني کې روایت ده چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم تاکید کړی چې تاسې چې ځئ یو منطقې ته د تخریب کار به نه کوئ. په صومعو کې چې څوک دي، په معابدو کې، په عبادتخانو کې که د هر مذهب دي هغوی ته به تاوان نه رسوئ، ونې به له منځه نه وړئ او هغه شی چې اذیت کوونکی ده هغوی ته به کار نه لرئ. عام المنفعه پروژو ته یا تاسیساتو ته به تاوان نه رسوئ. څوک چې په عبادت لګیا ده هغوی ته به کار نه لرئ. له ماشومانو سره، له ښځو سره، هغه څوک چې په کورو کې دړه پر ځان بنده کړي پر هغوی به کار نه لرئ. یعنی د انسان
د اهتماماتو په لړ کې د ونې او سرسبزي خبره هم یاده کړې چې ولا تقطعوا شجرة مثمره، چې تاسې به مثمره ونې له منځه نه وړئ. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي، حدیث شریف ده، وای اذا اتتك الساعه وفي يدك النخله فاغرسها، وای که قیامت راغی سور د اسرافیل لګېدلی و او ستا په لاس کې نیالګی و نو تی وکره، دغه ته انتظار باسل کېږي، قیامت کېږي نه چې تر څو ته ونږدې. د دې معنا د دې عظمت ده، د سرسبزۍ او د دې مناسبت. دا ښه سنت ده، دا به موږ جاري ساتو انشاءالله په لغمان کې، او زه امید لرم چې د افغانستان هر ولایت د سرسبزۍ جشن له لغمان څخه تقلید کړي. د کرنې او مالدارۍ د رئیس محمد جمیل خوشحال د معلوماتو له مخې په ننني پروګرام کې دوی دوه برخې په پلان کې نیولې دي. لومړۍ برخه د سرسبزۍ او دوهمه برخه د خوراکي او غیر خوراکي توکو نندارتون ته وړاندې کول دي. نوموړي ویل پلان لري چې سږکال د دې ولایت په 630 جریبه ځمکه کې باغونه جوړ کړي. څرنګه چې موږ د لغمان ولایت په سطح باندې د باغدارۍ او د سرسبزۍ پروګرام جشن نیولې دی چې په دې برخه کې به د 630 جریبه پورې سږکال موږ پلان لرو په خیر چې په لغمان ولایت کې به د میوه‌جاتو باغونه راغکو او د 60,000 نه زیاته، چې هغې کې البته یوازې د زراعت ریاست په سطح باندې د 60,000 نه زیات موږ د مختلفو النوع زینتي بوټي، ګلان او ځنګلي بوټي، دا به د ولایت د سرسبزۍ په خاطر باندې چې هغه موږ یو هدف او هغه دا دی چې موږ د محیط پاکوالی، خلکو ته د کار پیدا کول او همداشان دغه شین لغمان چې دا یو تاریخي قدامت لري دې بیرته سمسورول چې تر څو پورې هغه قدامت چې لغمان لري دا په ځای باندې پاتې شي او راتلونکي کې موږ نسلونه د پاک هوا نه، د تازه میوه‌جاتو نه او د دې نه برخمن شي. دې سره به په یو هغه سره موږ وشو کولی چې دغه د وارداتو کچه چې د میوه‌جاتو په برخه کې لرو دا به انشاءالله راټیټه شي. دویمه کچه د خلکو ته به کاري فرصتونه برابرېږي او په خپل پښو باندې به ولاړ افغانستان کې د قانون موږ انشاءالله په راتلونکي کې وینو چې تر څو پورې دې سره موږ وشو کولی په راتلونکي کې موږ د خلکو د ژوند سطح کې یو څه مثبت تغییر به راځي چې هغه به موږ به دې وړ کېږو چې انشاءالله خارج هېوادونو ته به موږ د مختلفو میوه‌جاتو چې هغې کې مالټې دي، هغې کې شفتالو دي، هغې کې نور مختلف النوع میوه‌جات دي، هغه به موږ صادر ته هم صادرېږي، خارج ته به صادرېږي. هغه زیاته کړه چې په دې باغدارۍ کې به دهقانانو ته دوه ډوله د میوو ونې ورکړي. یو ډول یې د سخزړو په نوم چې 50% مصرف یې د دهقان په غاړه او پاتې مصرف یې دوی ورکوي، او بل ډول یې د ستروس په نوم چې 25% مصرف یې به دهقان ورکوي او پاتې مصرف یې دوی ورکوي. هغه وایي پلان لري چې سږکال د 100,000 څخه زیات ځنګلي او د ګلاب بوټي په عامه ځایونو کې نهال کړي. نوموړي وویل دوهمه برخه یې نندارتون ته ځانګړې کړې چې پکې یو شمېر خوراکي او غیر خوراکي توکي خلکو ته د نندارې په موخه وړاندې کړي چې یار نندارتون به 15 ورځې د خلکو په مخ خلاص وي تر څو د خپل استفادې وړ توکي ترلاسه کړي. هغه زیاته کړه له دې کاره یې موخه خلکو ته د داخلي تولیداتو پیژندل او د دې ولایت د خلکو اقتصادي پرمختګ دی. دغه کوم تولیدات چې ویني دا موږ داخلي تولیدات خپله د وطن تولیدات دي چې البته دغه تولیداتو په غښتلتیا سره او یا دغه د دې تولیداتو معرفي دغه ولسونو ته چې هغه اوس کوم ګډونوال پکې برخه کوي دوی سره د دې سره بوش کولی چې د خپل داخلي تولیدات نه استفاده وکړي. د داخلي تولیداتو استفادې په صورت کې موږ ملک اقتصاد مخ په ښه کېدو کېږي، په خپلو خپو به ودرېږي. نو انشاءالله امید شته دی چې دغه ولسونه دلته کوم ګډونوال چې دي خپل داخلي تولیداتو نه یو نمونه د نمونې په شکل باندې د دې ځای نه خریداري کړي، خپلو کورونو ته انتقال کړي او هغلته په خپل کلي کې خلکو ته معرفي کړي چې تر څو په راتلونکي کې د بهرنۍ هېوادونو په تولیداتو په ځای باندې د داخلي تولیدات چې البته په ښه کیفیت ښه معیار باندې آماده شوي دي دا خریداري شي چې تر څو په راتلونکي کې موږ خلکو ته کاریابي د کار زمینه او دغه د داخلي تولیداتو په زیاتوالي سره د ملک د اقتصاد په لوړتیا کې مهمه برخه ولرو. دغه راز په دې کرنیز نندارتون کې ښاغلي ننګ له بېلابېلو غرفو څخه لیدنه وکړه او د نندارتون جوړونکي شرکتونه یې وهڅول تر څو لا په دې برخه کې کار وکړي.